السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته یو خبر درکړم چې زیاتره ملګري دغه پوښتنه کوي چې اختر نه وروسته د افغانستان او د پاکستان سیریز رښتیا ترسره کیدونکی ده، ځکه دوی وایي چې موږ په فیسبوک کې ډیرو زیاتو پاڼو کې دغه خبر نشر سوی او چې اختر نه وروسته د افغانستان او د پاکستان سیریز ترسره کیدونکی ده او دغه په دوبۍ کې ترسره کیدونکی ده. نو دغه خبر کې څومره حقیقت ده، ما غوښته راځه بس دغه باندې به یوه ویډیو جوړه کړم او ټوله د کرکټ مینوال به دغه نه خبر سي. نو زه تاسو ته وایم چې دغه څومره خبرونه چې تاسو ته دغسې راځي چې په اختر نه وروسته د افغانستان او د پاکستان سیریز ده، دا خبره صحیح ده چې اختر نه وروسته د افغانستان او د پاکستان د 53 اوریزو لوبو سیریز ترسره کیدونکی ده، خو هغه به زه تاسو ته وایم چې ډېر زیات ټایم هغې ته پاتې ده. فلحال به زه تاسو ته وایم چې افغانستان او د پاکستان چې کوم د 53 اوریزو لوبو سیریز ترسره کیدونکی او دغه د اف ټي پي پروګرام په اساس باندې چې آی سی سی ورته برابر کړی ده، که خیر دغه سیریز به حتما ترسره کیږي، خو په دوبۍ کې به ترسره کیږي. خو زه به تاسو ته وایم چې سپټمبر میاشتې کې دغه سیریز ترسره کیدونکی ده، یعنی تقریبا درې نیمې میاشتې وروسته که خیر افغانستان او د پاکستان یو سیریز په دوبۍ کې ترسره کیدونکی ده او دغه سیریز د افغانستان لپاره ډېر زیات مهمه هم ده، ځکه دغه 50 اوریزې لوبې چې څومره هم افغانستان ترسره کوي، دغه څومره لوبې چې افغانستان زیاتې ګټي، نو همدغسې نړیوال جام کپ کوم چې هندوستان کې په کال 2023 کې 50 اوریزه ورلډ کپ ترسره کیدونکی ده، هغه ته به په اسانۍ سره کوالیفای وکولی سي. نو د هر چا په خبرو باندې او همدغسې د فیسبوک پیجو باندې اعتبار مه کوئ. د کرکټ هر رقم او 100% کې کنفرم خبرو لپاره تاسو دغه د ما چینلونه در سره فالو کوئ.